که څه هم هر کال د اختر په رانږدې کېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه خورا ډیره وي، خو د سږني اختر په رارسېدو سره ظاهرا معلومیږي چې د تیر په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې او ډیر کم خلک د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي پیري. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په نورو اسلامي هیوادونو کې د روژې او اختر په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې ټیټیږي او حکومتونه پر قیمتونو کنټرول لري، خو دلته بیا دغه چاره برعکس ده. دوی وایي چې د توکو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي دي. کار ته راغلی سودا هم واخیسته خو ډېره قیمته په اسلامي کشورو کې نورو کشورو کې ډېره ارزاني مګر افغانستان کې چې روزه راسي بیخي قیمتي کېږي، بیخي خلک در په دره دي. نو د 1 کیلو پسته 300-400 دفعه تفاوت آمده در بیشار. په ورته مهال یو شمیر دکانداران وایي چې د قیمتونو د لوړېدو علت د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیو لپاره د قیمت وټاکي څو ټول هټیوال خپل مالونه په مناسب او ټاکل شوي قیمت وپلوري. اگر دولت کنترل داشته باشه، همه دلار هم کنترل کنه، همه مواد خشکم، مواد خوراکار هم کل مربوط دولت میشه. این مربوط دست فروش ها نمیشه. شاروالی هیچ قانوننامه نداره، قانون نداره. در هر مملکت در دنیا بری مربوط شاروالی است. شاروالی ما هیچ خبر نداریم شاروالی در کجا هست. دیگه یا چی ارزانی بیه؟ دلار جیکتلایده کنه. سه تجاران به انصاف شوی 3 دلار جیکتلایده. دم دې وجه لږ زره جیکسایده ما. د کابل ښاریان د اختر په رانږدې کېدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي داسې مهال شکایت کوي چې افغانستان کې د تیرو حکومتونو په پرتله د ملي یووالي حکومت په دوره کې د بیکارۍ او فقر کچه هم خورا ډیره شوې ده. د اختر په رارسېدو سره په کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. ښاریان نیوکه کوي چې هر څه ګران شوي او دوی د اخیستو وس نه لري. میرویس سلام زوی، کابل نیوز، کابل.